درنو لیدونکو د ننګرهار اچین ولسوالۍ عدلخیلو سیمې ته راغلي یو. بیا د عدلخیلو په سیمه کې د شانکړي په نوم باندې یو غر دی، ډېر تاریخي لرغونی غر دی، ځنګل لري او د دې غره په پاس ځینې اړخونو کې اوس هم لا واورې شته. څه ورځې وړاندې واوره شوې وه، اوس هم شته. دغه ملګري چکر ته راغلي، دوی غواړي چې دلته یو دیګ وکړي، همدارنګه شین چای ځان ته له واورو جوړوي. موږ هم غوره وګڼله چې دوی سره راشو او مشترکه چکر هم ولګو، همدارنګه خپرونه هم وکړو، خپرونه په تاسې باندې وګورو. درنو لیدونکو، مخکې له دې چې دې ملګري سره زه خبرې وکړم او د دې تعارف په اړه باندې وغږیږو، نو له تاسې نه مو خواهش او هیله هم دا ده چې دا ویډیو له پیل نه تر پایه راسره وګورئ او زموږ د چینل کومه بټن چې ده دا هم در سره ووهئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې ښکلې ویډیوګانې په وخت باندې له نور مخکې تاسو ته ورسیږي. ورور لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. موږ خو ولیده د اچین ولسوالۍ عدلخیلو یو غرنۍ سیمې ته راغلي یو. بیا تاسې سره مل شو، کور مو ودان چې موږ مو دعوت کړو، رو مو غوښتو. لنډه کې ځان هم راوپېژنئ، بیا خپل پلان راته ووایئ، چېرته ځئ او د لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. ډیره زیاته مننه. نوم خو مې مراد الله دی او همدغه ساحه کې زموږ کورونه دي، خو د یو څه جنګي حالات له وجې موږ دغه ځای نه کډه شوي یو او بل ځای کې مو اوس فی الحال اوسېدو ځای دی. نو موږ اوس دلته راغلي یو چکر ته او غواړو چې یو تفریح لپاره یو چکر ووهو او ځان سره مې یو څه خوراکي توکي، وسایل دا هم ځان سره اخیستي دي او همدارنګه بس نور ملګري هم شته دی، لکه محمد آصف خاکسار دی یو، ورسره بل داسې کوشنی دی. نو ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. تاسو ویلي چې موږ د خوراک لپاره څه مواد ځان سره اخیستي، که دغه مواد لږ ووایئ چې دلته تاسې غرنۍ سیمې ته راغلي یاستئ، بازارونه هم لرې دي، څه مو ځان سره اخیستي، څه به پخوئ، په موږ به څه خورئ او په لیدونکو باندې به څه وینئ؟ بس داسې خاص څه خو نشته، خو یو دانه چرګ هم راخیستی دی ځان سره او یو څه نور داسې وسایل دي، چای دی وغیره داسې شیان دي. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. دلته خو ګیس ته ضرورت نه پیدا کېږي، ځکه لیدونکي ویني ټول ځنګل دی او خامخا وچ لرګي پیدا کېږي. دا راته ووایئ چې چای دلته اوبه شته، چېرته چینې مینې شته او که نه تاسې چای له څه نه کوئ؟ بس مجبور یې چې له واورو نه وکړو، که چینه پیدا شوه خو شاید چې همدلته یو خربوشي چینې په نامه یو چینه ده، له دې چینې څخه یې واخلو، که دا نه شو نو بیا به مجبور یو چې واورې څخه یې وکړو. ښه، یعنې واورې نه تاسې چای کوئ، دا به څومره خوندوره شي، څومره ښې چای به راځي. ډېر ښه. وړاندې چې کله تاسې را روانېدئ او موږ هم تاسې سره را روان شو، نو تاسې یو خبره وکړه چې ځان سره یو کمپله واخلئ. ولې هوا دلته دومره سړه ده چې موږ په دې لباس کې هم نشو کولی دلته وګرځېږو، که څنګه؟ والله که رښتیا را باندې وایو خو هوا دلته بیخي یخه ده او ساړه ډېر دي، نو د دې له کبله موږ غوره وګڼله چې تاسو هم ځان سره یو څه واخلئ تر څو یخ مو ونه وهي. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. نو بس موږ هم راغلي یو، تاسو سره دغه خپرونه کوو او دغه پروګرام به په شریکه باندې کوو. نو درنو لیدونکو، پاتې خپرونه مه هېروئ، دیګ به کوو انشاءالله. همدارنګه له واورې نه به دا ملګري چای کوي، موږ به دغه چای او دغه دیګ په تاسې باندې وینو، د دې تر څنګ په واورو کې به ګرځو، دغه ټولې صحنې ستاسې مخې ته ږدو. خو خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ.
درنو کتونکو شانکړي غر ته راغلي یو. دلته غر کې ملګري دي چکر ته راغلي دي. موږ هم غوره وګڼله چې دوی سره راشو او دغه د دوی کومه جنګۍ یا چکر چې دی دا په شریکه باندې تاسې باندې هم وګورو. دغلته په غره کې موږ روان وو، یو مزار مو پیدا کړ. د دې مزار په اړه باندې دا ورور معلومات راکوي، وایي چې دا یو شهید دی دلته. د ده سره به هم خبرې کوو د دې په اړه باندې. وروره تاسې که په لنډه کې ځان راوپېژنئ او بیا ووایئ چې دلته په دې غره کې دغه قبر دا څه ډول قبر دی او څه وخت نه موجود دی، څه حساب دی، دغه په اړه که لږ لیدونکو ته معلومات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد آصف خاکسار دی او د همدې د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې قبر په هکله خو زه به دومره وویلی شم چې دا د ډېر پخوا وخت څخه دلته موجود دی او تاریخ یې یو څه اوږد دی او په د دې تاریخ په هکله زموږ پلرونو موږ ته ویلي دي چې له ډېر وخت څخه دا دلته موجود دی او یو شهید دی او د افغانستان باندې چې د خارجیانو له طرفه کوم یرغلونه شوي وو د هغې په ترڅ کې د خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شهید شوی دی او د همدې په ویاړ باندې په دې لرغونې او ښکلې ساحه کې ښخ شوی دی. ډېر ښه ماشاءالله. دلته خو موږ ولي د ښایسته غر دی او پاس واورې هم پرتې دي. لیدونکي به هغه واورې هم وګوري وروسته او دا ستاسې چکر به هم موږ په شریکه باندې وګورو. خو که دا راته ووایي دلته په افغانستان باندې ډېر وخت حملې شوي، دا د انګریزانو د وخته و که د روسانو په وخت کې شهید شوی؟ او بله دا چې د دوی د کورنۍ کوم غړي به نه وو چې په دې غره کې ښخاو که نه؟ دا څه وجه وه؟ که د کوم بل مصلحت له وجې دلته ښخ کړی؟ دا خو زما په فکر سره د روسیانو په وخت کې شهید شوی دی او بل د هیوادنۍ مینې هر کس ځانګړی وصیت لري او د همدې د وصیت په اساس باندې د دلته دفن شوی دی، خاورو ته سپارل شوی. ښه، ډېر ښه. درنو لیدونکو دا ورور وایي چې دا شهید دا قبر چې تاسې وینئ دا قبر نو د ده یو ځانګړی وصیت و چې ما به خپل پلرني وطن او بیا د وطن په هغه برخه کې چېرته چې ځنګل دی او اکثریت وخت واورې پرتې وي، دغه د شانکړي غر ورته ویل کېږي، نو وایي چې دوی وصیت کړی و چې ما به دلته په دې غره کې ښخوئ. د پلار او د مور د څنګ نه بیخي لرې، د نیکه او د پخوانیو خلکو د قبرونو نه لرې، یوازې دلته د همدغه ځای په خپله ټاکلی و. وایي چې زه دلته باید دفن شم او زما مقبره باید په دغه غره کې واوسي. نو ډېر یو جالبه خبره هم ده او ډېره یو زړه راښکونکې خبره هم ده. نو درنو لیدونکو د دې نه علاوه موږ به د دې ویډیو په اوږدو کې موږ هڅه کوو چې تاسو باندې د دې ملګرو چکر هم وګورو، دوی څه ډول ترتیب برابر کړی، کوم خوازي، او موږ هم دوی سره مل یو. نو په دې تمه یو چې ملتیا مو وکړئ. درنو کتونکو بیا هم سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د شانکړي غره نیمایي ته راوختو انشاءالله او ډېر لږ فاصله لږ ځای پاتې شي انشاءالله واورو ته ورسېږو. واورې چې به په شریکه باندې دا ملګري جوړوي او بیا به یې موږ ورسره څکو. تاسې یوازې سیل وکړئ انشاءالله. د شانکړي غر سیمه چې تاسې وینئ په دې کې چې د داخل کې شپانه هم پیدا کېږي، ځای ځای مطلب میږي، وزې، غواګانې، دا شیان هم شته دی او واقعا موږ هم ډېر ستړي شو. هغه په دې چې ډېر زیات مزل مو راوکړ، بیخي داسې وبوله چې د غر نیم ساحه موږ راوهلي راختلي یو او نور هم پورته خیږو. په دې ته مو چې خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ.
کتلی ده. وایي د شانکړي غره ته به خیږو، د شانکړي غره ته به خیږو او پټ پټ به یو بل ته د زړه وایو حالونه. بالکل د شانکړي غره ته راختلي یو، دغه د ملګري لګیا دي دیګم کوي او ښاغلی آصف یو غزل را سره شریکوي. درنو لیدونکو تاسو یې اورېدلو او لیدلو ته رابولم. مهرباني. ستاسو ته د مراد فواد صاحب یو څو بیتونه وړاندې کوم، دا چې یو څه یخني هم ده ډېره نو واقعیت زموږ ګوتې م لړزېږي. مهرباني. وایي نه پوهېږم چې څه به وزمه، نه پوهېږم نه پوهېږم چې څه به وزمه، مسلسل ورپسې ته به وزمه. او سپین واورین وجود د یار اوبه اوبه، سپین واورین وجود د یار اوبه اوبه، خو له تندې وتې ژبه وزمه. او ما احساس د پردیتوب بیخي ور نه کړ، ما احساس د پردیتوب بیخي ور نه کړ. مننه وای ما احساس د پردیتوب بیخي ور نه کړ، که نصیب کې نه وه نه به وزمه. او اورېدو ته یې تا وخت نه درلودلو، اورېدو ته یې تا وخت نه درلودلو. مننه وایم اورېدو ته یې تا وخت نه درلودلو، یوه خبره وه په زړه به وزمه. او رنځېدم ورپسې هر وخت فواد جانه، رنځېدم ورپسې هر وخت فواد جانه، له خفګانه وتې خوله به وزمه، له خفګانه وتې خوله به وزمه. رنځېدم ورپسې هر وخت فواد جانه، له خفګانه وتې خوله به وزمه. دغه سپین واورین موسم همدارنګه تور ځنګل او شپه م رانږدې ده، بیخي داسې وبوله چې ناوخته کېږي. راځئ نو په زړه مو څه دي؟ زه خو یوه خبره به د تاسو د کمرې او مایک له لارې ټولو هیوادوالو ته وکړم چې دغه ساحه اچین ولسوالي د چکر دپاره ښه برابره ساحه ده، ښه نارمل موسم که څه هم اوس یخني ده، یعنې واوره شوې ده، د چکر دپاره ښه برابره ده، ښه غرنۍ ساحه ده، ښې یخې چینې لري. او موږ هیوادوال هر وخت کولی شي چې دغه ساحې دپاره د چکر دپاره راشي. د تاسو د میک له لارې زه په ټولو هیوادوال باندې دا غږ کوم چې دا ساحه لله الحمد د امنیت او د هرې نګاه نه ښه برابره ده، او له ټولو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه ساحې د چکر او تفریح دپاره راشي. دغه چې ملګري دي غره سر ته راغلي دي او دغه بنډارونه کوي، همداسې هره ورځ دغه خلک راځي. فکر کوم چې له نورو ولایتونو نه هم د پېښې سیمې همدارنګه د الخیلو نورو ساحو ته راځي او دغه سیمه ویني. نو د دې ورور ډېره ښه خبره وه، درانه هیوادوال کولی شي دلته په آزاده فضا کې او خپل چکر ته ادامه ورکړي، دلته د ژوند نه خوند واخلي. او هغه ورونه چې په بهر کې میشت دي، بهر میشتي افغانان ورونه، نو د هغوی نه همدا هیله ده چې دغه ویډیوګانې زموږ مسلسل تعقیب کړي او د خپل وطن ښکلاګانې وګوري.